السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د اویس په حواله باندې چې کوم دی موږ دوه درې ویډیوګانې ستاسو سره شیر کړي. نو د هغه قاتلان چې کوم دی ګرفتار شوي دي او اوس مخکې ورته څه کوم دی څه فیصله چې کوم دی ونه ورولی شو چې یاره د هغه ظالمانو سره چې کوم دی به څه کېږي. د پانسۍ په تمه خلک چې یاره هغوی ته به کم سے کم پانسۍ میلاویږي، خو چونکې داسې ونه شو. نو دغې حکومت ته چې کوم دی زموږ برپور چې کوم دی اطلاع ده، بیا هم دغه ټولو سوشل ورکرانو چې یاره کم سے کم هغه ته دې درې وړو مجرمانو ته چې کوم دی د پانسۍ نه به کمه چې کوم دی سزا میلاو نه شي. او انشاءالله خبره چې کوم دی د اویس طرف ته د انصاف طرف ته چې کوم دی روانه ده. انشاءالله لګیا ده دنیا سوشل ورکران دي، مختلف قسمه خلک چې کوم دی لګیا دي. راپاسي څوک سوی څوک سوی ډېر پکې دا وایي چې یاره د جنۍ سره چې کوم دی رابطه وه. په تېر ویډیو کې ما تاسو سره هغه ویډیو شیر کړی و چې یاره که چېرته د دغه جنۍ سره رابطه نو دوی له پکار ده چې یاره دغه جنۍ هم دې تاڼې ته راولي، باقاعده د لیډیز پولیس په دغه کې د زنانو پولیسو سره چې دا هم تاڼې ته راولي چې یاره د هغې نه هم تپوس وکړی شي چې او د ستا سره غلط تعلق و یا د ستا سره تعلق ساتل نو ستا هم ورسره تعلق و که نه. او دغه کوم وښی چې دی یا د هغه بل هلک چې کوم دی یادېږي چې یاره زما د خور سره یې تعلق و او دغه هلک ته پکار ده چې یاره د خپلې خور یې یا وجلی وی، د خپلې خور نه هم دا تپوس کړی وی چې یاره ستا د ده سره تعلق دی نو تا به مونږ وجنو، ستا سره به هم دغه شان چل کوو. ته تې قلاره شه. ما تاسو ته په تېر ویډیو کې هم ویلي چې یاره د یو لاسه چې کوم دی پړق نه خېږي. نو همدغسې چې دی دوی صرف په دوکه باندې چې کوم دی دا هلک وجلی دی، په دوکه باندې یا به څه ته بل څه نورې څه خبرې به راتلې چې یاره په هغه بهانه باندې وجلی دی، دوی به سره نور زیاتیات وو. نو د دې ویډیو مقصد صرف دا دی چې یاره دا ویډیو تاسو څومره مخکې شیر کولی شئ دا ورسره تاسو یقینا چې څومره دا تاسو د خپلو پیجونو نه دغې نه اپلوډ کوئ یا تاسو خپل نور سوشل ورکران ملګري چې کوم دی راپاسي او صرف په دغه تمه باندې به صرف د دغې خوشخبرۍ په تمه باندې چې یاره اویس لپاره به چې کوم دی د هغه د مجرمانو ته به خامخا چې کوم دی پانسۍ میلاویږي. او چې کله هم دغې مجرمانو ته د پانسۍ اډر وارولی شو یقین وکړئ چې دا به زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ او د یو داسې یو خوشخبري چې لکه څنګه چې وړوکی اختر او غټ اختر په سړي باندې راشي نو دا به یو داسې قسمه خوشخبري وي. نو ټولو سوشل ورکرانو ته زموږ خواست دی چې یاره راپاسي د هغه په حق کې اواز اوچتئ چې یاره هغه ته د کم سے کم انصاف میلاو شي، ځکه چې د یو لاسه پړق نه خېږي. دا دوی په بل زیاتیات باندې چې کوم دی وجل دی او دا دغه جنۍ خبره نه وه چې جنۍ وې نو پکار ده چې یاره بیا ورسره دوی دا جنۍ هم وجلی وې.